جواب بده. ما خودم مخالف از این حکومت فاشیستی هستم. این غلام امریکا است و مخالف شما همچنان هستم. نه یکی سایکو یکی حکومت فاشیستی ګوره یو د کابل مزدور نظام مونږ وایو په دې نظام کې که د شمال لنډغر دي که د جنوب لنډغر دي که د جلال آباد لنډغر دي ټول دیموکراتان مونږ پکې یادو. ګوره د مونږ د کابل ادارې لږ خبره واوره رامینه خبره واوره مونږ د کابل د ادارې لږ خبره ته غوږ سره رامینه مونږ د کابل د مزدور ادارې په دې ادارې کې که فهیم ده که هزاره ده که تاجک ده که پښتون ده که پشهی ده هر څوک چې په دې ادارې کې د مونږ دغه څوک ده او د هغوی به خوله وي او لکه څنګه چې د شمال لنډغر د مونږ په سیمو کې چغې والې چې کوکي طالب نن هغوی ته مونږ وایو که دیدی مشت آهنی طالب را که در دهن شما زد و دندانای شما را کشید کدیم مونږه د جهادي مبارزه د مونږ د جهادي مبارزې زور و چې د شمال لنډغر خونخوار هغه هم درته په ګونډو کړله سرکش امریکا سره توهین نمیتانی ما قطعت میکنم قطع میکنی مشکل خود در چون قطع میکنم تو افغان هستی تو افغان هستی افغان هستی تاجک افغان نیستی از افغانستان هستم تاجک هستم تاجک خواستی ما میفهمیم تاجک هستی افغان هستی یا نه ما تاجک هستم هویت ما تاجک است که افغان نیستی رنگ تا گم کو اینجا باید افغان سخن بگوی از دایره افغانستان کسان به نام خراسان ما اینجا وقت نمیتیم ما مردم هستیم که افغانستان واحد کار داریم مونږ د واحد افغانستان لپاره کار کوو خراسانیان او دا نور د شمال او د غرب لنډغر دا مونږ نه منو د طالبانو د اسلامي نظام ترڅنګ د واحد افغانستان لپاره کار کوي دلته د تاجک او د پښتون په نوم خلک نه سره بیلیږي تاجک د ما ښی لاس ده پښتون می چپ لاس ده تاجک ازبک به مونږ کې نه پیدا کوي دلته چې راځي سالم بحث وکړي دلته د مونږ دې ته نه پرېږدو چې ته اشرف غني چې پښتون د تی په خلاف څه لیکن د سلګونو تاجکانو خیانتونه پټ کې دلته د خالد خیانت ووایه چې پښتون ده لیکن هغه تاجک خاین مانه پټ کې نه دلته مونږ تاجک مجاهدین لرو ازبک مجاهدین لرو هزاره طالبان لرو پشهی طالبان لرو په لر او بر د افغانستان کې جهاد ټول قومونو د امریکانو او د دې وحشي نظام په خلاف باندې شروع کړی ده لطفا د مونږ برنامه قوم پرسته کومه دا قومي برنامه نه ده دلته مونږ د امارت اسلامي د بیرغ خبره چې کوو د دې بیرغ لاندې به ټول قومونه ژوند کوي د امن او د سوکالۍ تاسو تاجکانو ته څه شي کړي دي دغه د شمال لنډغرو څه کړي دي اتانور د تاجکانو ته څه کړي غني پښتنو ته څه کړي کرزي پښتنو ته څه کړي دي دغه ټول قومونه چې په دې نظام کې په خپل عیش او عشرت کوي خپل قومونو ته څه شي کړي دي غیر له دې که اشرف غني د پښتون باډیګارد ده که عبدالله تاجک د تاجک باډیګارد دی د باډیګارد حیثیت هم ورکړی ده تاسو نور څه کړي خپل قومونو ته د افغانستان اسلامي امارت واحد هغه خلک دي چې ټول قومونه به خپله مخ په آینه کې ګوري د دې امارت د بیرغ تر سوري